کوم کس چې په سواد کې د قرآن پاک سوځولو نه پس وژل شوی دی د هغه مکمل معلوماتو شول چې هغه په کومه ایجنډه باندې راغلی او هغه ولې داسې کار وکړو. دوستانو واقعا داسې شی وکړه چې دا راغلی دی او دغه قرآن پاک سوځولی یا د سره سوځېدلی قرآن پاک نو دا دلته خلکو لیدلی دی بیا وهل ټکول شوي دی او دا پولیسو ځان سره تاڼۍ ته بوتلی دی. په تاڼه کې هم هلته د سره دا هر څه ثبوت شوي دي چې دا هغه کس چې په خپلو سترګو یې لیدلي دي هغه دا خبرې په منظریان باندې هم راوستي دي. خو زیات خلک دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا سیاحت ته ډیر لوی نقصان رسیدلی دی او دا کار پنجابیانو په پوره پلانینګ سره کړی دی. نو قدرمنو د ټولو نه ضروري دا خبره ده چې په کوم سیاحت کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یا د دین اسلام یا د الله پاک یا د قرآن پاک به حرمتي کیږي نو په داسې سیاحت باندې بیا موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو اول مسلمانان یو بیا وروسته پښتانه یو. ضروري نه ده چې موږ په هره خبره کې نقطې راوباسو ځکه چې د سره دا هر څه ثبوت شوي هم دي. دا د سیالکوټ اوسېدونکي او د مور هم دا خبره کړې ده چې دا ذهني طور ټیک نه و او د بنشې هم کولې. نو کوم کسان چې هم داسې خبره کوي چې څه نه دي لیدل شوي نو د هغه کس بیان دی وګوري چې هغه هم دا اوس په سوشل میډیا باندې خپل یو بیان جاری کړی چې دا هر څه هغه په خپلو سترګو باندې لیدلي او د دې هر څه نه پس بیا دوی دغسې قدم اوچت کړی دی. د ټولو نه اول موږ ته عزیز چې دی اسلام دی او اسلام یو مبارک دین دی. زموږ ستاسو په دې هر څه باندې ایمان دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخیری نبی دی او الله پاک په هغه باندې د نبوت سلسله ختمه کړې ده.